أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. رب العالمین قرآن شریف کے پا دیرشم سپارہ کے واقع ذکر کئی پا دغا صورت کے چی داغی سیسم استاسو مخ کے تلاوت کرا جدی صورت دا صورت بروج وائی. اور رب العالمین دا دی صورت پاول کے قسم خوری، قسم خلق الخوری چې څوک د یو خبرې نه انکار کوي نو دی ورته قسم خوري، یا هغه وخت سړی قسم خوري چې د خبرې نه څوک انکار نه کوي خو دا خبره اهمه نو اهمه خبره خلق مضبوطی نو د موږ د طالبان وی قسم د تاکید د پاره راځي د خبرې د مضبوطولو د پاره، یا یو خبره ناشنی د خلکو ذهن یې نالي نو بنده په قسم خوري. نو قسمونه په مختلفو ځایونو کې خوړل کېږي، نو دلته رب العالمین قسم خوري. والسماء ذات البروج، الله وی زما د پاسمان قسمي، هغه اسمان چې هغه د غټو غټو لوړو لوړو برجونو او د لویو لویو منزلونو یا د ډیرو غټو غټو دروازو یا د ډیرو غټو غټو محلاتو خاوند دی، د ډیرو اوږدو او تیزو چکرونو خاوند دی. الله قسم خوري. او د اسمان چا پیدا کړی دی؟ الله. اسمان هغه مخلوق دی چې د دې پشان مخلوق د الله د قدرت او د عظمت باندې چې دلالت کوي نو په نظر بل نه راځي. ځمکه د پټینې غوندې شی دی، نور دی د اسمان په نسبت پټینې غوندې شی دی، سپومې ده د اسمان په نسبت پټینې غوندې شی دی. او چې موږ ته څومره کائنات په نظر راځي دا ټول په دې لومبي اسمان کې دننه دي بغیر د ستنو نه. الله یو ښکلی اسمان پیدا کړی دی او چې څومره اوچت دی. رسول الله مبارک فرمایي چې د دې ځمکې نه لومبي اسمان ته د تیز رفتارې سورلی د 500 کالو مزل دی. دغه لوی شی الله پیدا کړ، لوی مخلوق الله پیدا کړ، او دې کې بیا منزلونه جوړ کړي دي، دې کې لارې جوړې کړي دي، دې کې دننه محلات جوړ کړي دي. دې له خپل الله پاک د دې اسمانونو لکه ځمکه کې چې مختلف قسمونه دي دغه رنګې په دې اسمانونو کې الله د فرشتو د اوسولو مختلف منازل جوړ کړي دي. هغه اسمان چې د دغه صفتونو خاوند دی په هغې د زما قسمې قتل اصحاب الاخدود، یو قوم دی چې هغوی مسلمانان په ډېره بېدردۍ وجلي دي، وی هغه قوم تباه و برباد دی. مسلمان چې وجنه مسلمان سره ظلم کوي نو ظاهر کې خلک وی مسلمان برباد او تباه شو. الله وی نه، مسلمان تباه نه دی، دی مال راغی جنت لراغی. تاسو ته ظاهر کې مسلمان تباه ښکاري، مسلمان تباه نه دی. تا نه جدا شو تور پسې خپه، زخم یې جوړ شو نو تور باندې دړمن شوی، د پلار نه جدا شو نو تور باندې دړمن شوی، د رور نه جدا شو نو تور باندې دړمن شوی، معاشره کې یو څو چغې والې وینې ته وبهیدې نو تور باندې دړمن شوی. دا معمولي تکلیف دی، دی نه پس ماله راځي او زما له چې راشي نه هغې جنت ته ورلیږم نو تباه نه دی. زه جنت ورکوم نو تباه نه دی. حضرت حمزه غوږونه پرې شو، پوزه پرې شوه، سترګې پرې شوې، مسلی وشوه او سینه وشلېده او زړه ته یې راووته او په زړه ولا هندي چکونه ولګول او اندامونه یې ولا په پړي کې واچول، غاړه کې واچول لکه د امیل غوندې وګډېده به. نو دا موږ نه وایو چې حمزه تباه شو،
حمزه شهید شو دا مونږ وایو. حمزه د رسول الله مبارک تره دی او مقدس تره دی او سید الشهدا دی. دا نه و چې حمزه برباد شو، دا نه و چې حمزه هلاک شو، دا نه و چې حمزه تباه شو، نه مونږ سوایو چې حمزه شهید شو. سوایو شهید شو، او چې شهید شو نو کم خوا لاړ الله لا، او دا الله نعمتونو لاړ، او دا الله جنتونو لاړ. نو الله فرمایي چې دا چې کم مړ شو د ظالم د لاسه، د کافر د لاسه، د مشرک د لاسه کم مسلمانان، نو ظاهر کې ته تبا وته مو وایې تبا دا ما لرالل، دا زما جنتونو لرالل. تبا هغه دي چې چا مرګونه وکړل. قتل اصحاب الاخدود اتبا دي، هلاک دي، او هلاک دي چې د خدای خیرم زمونږ د خیرې پشان نه ده. تبا دي او تبا دي شي. اوس دا څوک اخدود څه ته وایي؟ کندې ته وایي. کندو والا څوک دي؟ نو علماء د دې متعلق یو درې واقعې ذکر کړي. یوه واقعه په مسند د احمد کې ده، په ترمذي شریف کې ده، په مسلم شریف کې ده، په نسائی شریف کې ده. یو واقعه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا واقعه په خپل ذکر کوي. رسول الله مبارک دا واقعه په خپل ذکر کوي چې دا څه واقعه وه او دا څه مسله وه. او د پیغمبر علیه السلام نه چې نقل کوي نو یو مشهور صحابي دی حضرت صہیب رضی الله عنه، هغه دا واقع نقل کوي. حضرت صہیب فرمایي وی د دې آیت متعلق چې رسول الله مبارک او فرمایا نو وی فرمایل ولی ما درته مخکې وی چې مسلم شریف کې دا واقع شته، مسند د احمد کې، ترمذي او نسائی کې شته. یو ظالم بادشاہ تیر شوی، دا بادشاہ د عیسی علیہ السلام او د نبی علیہ السلام د زمانه په میانس کې تیر شوی دی، او دې زمانه ته زمانه د فترت وای، زمانه د جاهلیت وای. پیغمبران قطع شوی، پیغمبر نه راته. عیسی علیہ السلام نه پس بل پیغمبر نه راته. د پیغمبرانو تعلیمات ختم شوی، او رسول الله مبارک چې د آخر زمانه پیغمبر دی دا غي انتظار کېده. لکه اوس چې موږ څنګه انتظار کوو چې مهدی به راځي، او موږ انتظار کوو چې دجال دی ورپسې عیسی علیہ السلام به راځي. دقسې د آخر زمانې د پیغمبر انتظار کېده. نو چې پیغمبر نی او د پیغمبر تعلیمات ختم شي نو جهالت راځي، نو دې ته دور د جاهلیت وای. وحی بنده د وحی نه راځي، پیغمبر بند پیغمبر نه راځي، او زمانه د جاهلیت شروع ده. نو یو بادشاہ دی، د هغې بادشاہ سره یو جادوګر او کاهنو، او دا چې کوم بادشاہ دی د دې بادشاہ خپل نوم خو جدا دی، خو په زونواس یوسف مشهور دی. زونواس دا دی بادشاہ په مشهورو یوسف زونواس، او دته به تبع وي ځکه چې دا د یمن په بادشاهانو کې و. د یمن بادشاهانو ته به دوی تبع وي، د هر بادشاہ لقب به تبع، او د خپل نوم زرعه، زرعه د نومو، او تبع لقبو، او زونواس یوسف باندې دی مشهور. نو د سره یو کاهن او جادوګر، دی بادشاهانو به دا کاهنان ساتل او جادوګران به ساتل. هغوی به ورته د خوبونو حال هغوی به ورته د ستورو حال دا نجومیانو چې داسې به کېږي، داسې به کېږي، داسې به کېږي. اوس هم ځای په ځای دا نجومیان شته دی، کاهنان شته او کوډګر شته. دا مشهور د ساحرانو د کوډګرو استاذ و امامو، او ډېر لوی قابل سړی په دې نجومو کې. نو دغه ساحر کاهن دی بادشاہ ته وی یوسف زونواس ته چې زه مرم بوډی، او که زه مړ شم نو زما دا علم به ما سره قبر ته لاړ شي، بل به څوک داسې نی چې دا علم هغوی بیا پیدا کړي. دا ګورې حضور پاک حضرت صہیب رومي ته دا واقع ذکر کوي، د نبی علیہ السلام خپله مبارکه واقع ده. نو چې زه مړ شم دا جادوګر وایي نو دا علم به سره قبر ته لاړ شي، بل به څوک هم نی چې هغه دا علم بیا خلکو ته وښیي او یې زده کړي. نو یو هلک ماله وګوره چې زه هغه ته د خپل علم وښیم، که زه سبا مړ شمه نو چې تا سره زما دا علم پروت. خو هلک به داسې ګوری چې هغه کې دوه صفته، یو به د هوښیاري قابل به، او دویم به د ښه نسب سره تعلق لري، شریف النسب چې د بهتر نسب سره تعلق لري.
نو چې داسې لکه چې هوښیار او قابل چې دا علم ورته وښیم چې دا زده کړی شي او چې د ښه نسب سره تعلقي نو د ښه نسب والا خلق قدر او عزت کوي احترام کوي نو د ده به بیا د دې علم پوره ترویج به وشي یو عام غریب کور کې یو لکې علم وکړي او د یو عالم په کور کې یو سړی علم وکړي د دواړو منځ کې دا خلق په حقیقت کې خو خدای ته چې څوک نږدې دی هغه وي لیکن خلق بیا د هغه لږ زیات قدر کوي بادشاه دا خبره خوښه شوه او یو خپل خانداني هلکه ډېر هوښیار او قابل هغه یې وله منتخب کړه چې دا هلک هوښیار هم دی قابل هم دی او زمونږ خانداني دی د ښه نسب سره هم تعلق لري نو ورته وی بچې ته ځه د جادوګر له د راهب له د نجومي له او دا علم ته زده کړه دا هلک به تا هغه نجومي راهب له نجومي کاهن له جادوګر کوټګر له او څه یې زده کول دی به روزانه سارته او مازدیګر مثلا راته به په دې لاره کې یو عیسایي راهب و د هغه عبادت خانه وه چې دا هلک په دې لاره ځي د دغه عیسایي راهب د عبادت خانې ولیده نو هر ناشنا شی سړي له خوند ورکوي د وی لکه دا جونګړه کې څوک اوسېږي نو دې ورننوه چې ورغی هغې کې یو بوډا سپینګیرې سړی ناست دی او د الله عبادت کوي دغه بوډا عیسایي دی د عیسایانو راهب دی خو سوچه مسلمان دی هغه عیسایي نه دی چې عیسی علیه السلام ته خدای وایي یا د خدای زوی ورته وایي اوس عیسایانو کې اوس هم راهبان شته خو اوسني راهبان په سمه لار نه دي دا ګمراهان دي ولې ځکه عیسی علیه السلام ته څوک دریم خدای وایي څوک ورته د خدای زوی وایي او څوک ورته نفس خدای وایي وی خدای راغلی دی او په ده کې ننوتی دی عیاذا بالله خو هغه راهب نو هغه په انجیل پوره پوه و هغه په عیسی علیه السلام باندې پوره ایمان و او عیسی علیه السلام ته د خدای پیغمبر او د خدای بنده وی نو هغه سوچه مسلمان و نو دا ماشوم دا هلک چې د سره کېناسته نو د هغې عبادت وله خوند ورکړه نو چې اوس دې لار باندې ځي نو لاول د عیسایي مسلمان د راهب سره ناسته کوي او چې واپس راځي د هغه جادوګر نه نو بیا د سره ناسته کوي د ده دا شی خوښ شو خو هغه هم نشي پرېښودی که هغه پرېږدم نو بادشاه به وایي چې ما ته منتخب کړې په ټول رعیت او په ټول قوم کې خرچه در باندې زه کوم په تعلیم خو خرچه هم کېږي ستا مور پلار له ته ګټه کې د هغې تنخوا ستا په ځای زه ورکومه او راهب او پادري مې مجبور کړی چې تا ته دین او علم وښیي خپل نو ته پکې نخرې کې نو بادشاه نه هم یارېده خو چې دی به کله بادشاه ته خاندان ته راته نو هم به لیټ راته ځکه لار کې به هغه عیسایي پادري سره یې وخت اخیسته او که هغه خپل جادوګر استاد له به ته نو هم به لیټ ته نو دلته به ورته دې غوسه شو ته ولې لیټ راځې هلته به ورته هغه غوسه شو چې ولې لیټ راځې نو ده د عیسایي راهب سره مشوره وکړه چې کاکاجي زما خو باباجي ستا دا شی ډېر خوښ دی او ستا دا دین مې هم خوښ دی خو چې تا سره ایسارېږم تا نه زده کړه کومه نو چې کور ته ځم نو هلته راته بادشاه قاري او چې پادري له هغه جادوګر له ځم نو هلته هغه قاري چې ناوخته دی کړې نو ده ورته وی بل څه خو نه کېږي یو خو بهانه به درته وښیم چې کله جادوګر له ورشې او درته وایي لیټ رالې وی کور کې لیټ شوم او چې کله بادشاه له واپس لاړ شي او هغه وی لیټ راشي نو ورته جادوګر سره لیټ شوم بل څه علاج خو نه کېږي نو دې هلک به دا چل ولکاو دلته دین زده کوي هلته جادو زده کوي دلته ایمان زده کوي هلته نجوم زده کوي دلته د انجیل او د خدای علم زده کوي مسلمانی زده کوي مونږ ورته مسلمانی خو زمونږ د دین نوم دی خو بهر کې دلته مسلمانی زده کوي او هلته جادوګري زده کوي شش و پنج کې د دې غریبم نو یو ځل په لاره را روانو او په لاره یو لوی حیوان دی ځنګلي او لاره یې بنده کړې ده شرمخ دی زمری دی هر څه شی چې دی خو نبی علیه السلام مبارک ورته یو دابه یو حیوان ویلی دی یو داسې حیوان دی چې ټوله لاره یې بنده کړې ده خلک هلته م ولاړ دی او دلته م ولاړ دی او شارای عام کې دی نه څوک په داسې ورتلی شي یریږي او نه څوک په هغې راتلی شي او غزار هم پې نشي کولی غزار کې خو در پسې حمله کوي
چې دا هلک راغی ویې کتل دی خوا هم جلوس دی خوا هم جلوس د دنیا خلق دی هلکه دا څه چل دی دا جي ځنګلي څه شی راغلی دی او په دې لار کې هم لاس دی نه ځان له قول هم نشو کړه قرا باندې رامله نه کي هغه خلک هم غزار نشي کولی که غزار کې په حمله نه کي او په غزار به څنګه وکړي په کاڼي خو شی نه وژنلی کېږي غزار خو په کاڼي ولي که نه نو په کاڼي به ولګي نو زخمي به هم نشي در باندې به راغر وي بیا به څه کوې لوی مصیبت دی دې هلک وی راشه مقراله زم په شچو پنج کې ما چې دا ملا صاحب په حقه دی د عیسایي او که هغه جادوګر په حقه دی ظاهر کې خو راته دا شیخ ښکاري جادوګر خو مشرک دی کافر دی اخو یو خدای نه مني وی دې خوا شه خلک اخوا شو چې خلک اخوا شو نو دې هلک دا کاڼی راواغېست او چې کاڼي اوچت که وی بسم الله او په دې زړه کې څه وی یا الله که دا راهب په حق ای که نه دا عیسایي دا ملا صاحب که دا په حق ای نو خدایا په دې کاڼي دا شی چې ولګي او مړ شي او که دې په حق نه او هغه جادوګر په حق ای نو بیا په خدای مه وجمه اوس به پته ولګي چې کوم یو په حقه دی نو دې چې کاڼي څنګه اوچت که الله که دا پادري په حق ای که نه دا راهب نو دا شی مړ کې چې کاڼي اوچت که او کاڼي شغال که په ټس باندې هغه حیوان په دا سر ولګېده او لتې وټکولې او مردار شو اوس په کاڼي په سر لګېدل هم ګرانه خبره ده لرې ځای نه ولي نږدې خو نه دی ورسره او بیا د هغه مړه کېدل هم څه وړه خبره نه ده خو بس الله پاک دا کاڼې د هغه زمري دپاره داسې کوي لکه چې په ټوپه کې یو سل ډزولی او بس ساتې وخېږي په دې زمرو خلک په ټوپه کې هم ډزې کوي او مرې نه راغورځېږي نه دې کې دومره وازګې مازګې وي هغه لتې وټکولې او بس مړ شو او ټولو خلکو ته لار ازاده شوه او خلکو خو دې نه نه دي خبر چې دا هلک د دې ملا صاحب نه څه دین زده کړی دی انجیل شریف یې زده کړی دی د مسلماني زده کړې ده نو خلکو چغې کړې غلام جادو زده کړی دی هلک هلک جادو زده کړی دی خلک وایي دا بادشاه جادوګر له لېږلی دی هلکه کمال شو جادو یې زده کړ او څه ناڅه کار یې وکړ وګوره که نه جادو وګوره که نه نجوم وګوره کهانت که نه هلک دی او لږې ورځې لاړ بیا دې دونه شی زده کړ چې دا دې ټولو خلکو ته یې لار وکړو په یو ټس باندې هغه لوی شرمخه و هغه لوی شی هغه مړ کړ نو خبره رو خورېدې دې غریب خو غږ نه کوي چې شی الله وړی دی شی الله وړی دی دا جادو نه دی وجلی دا نجوم نه دی وجلی دا خو زما رب مړ که الله اکبر او کم رب مې مړ که هغه رب چې هغه په لاره کې هغه پادري د کم رګ عبادت کوي دا خو هغه مړ که خو غږ نه کوي که ویم نو جنجال جوړېږي واقعات داسې وشو واقعات چې خلکو وې څه خو یې زده کړي دي نو چې نن سبا هم چاته پته ولګي چې داسې زده کړي دي نو بیا دا دنیا ورپسې رارماتې څوک به ما دمه چوه څوک یې ساخ کوه څوک یې تعویض کوه دا جنجال جوړ شي دنیا را خطا ده او څوک وایي برګي مرض مې دی هله ما باندې دم واچوه څه خو دې زده کړي دي ما له علاج وکړه هلته بل راځي د هغه سترګې ړندې دي په ما دم واچو چې خدای مې جوړ کړي هلته بل را خطا دی زه خوشحال یم په ما دم واچو چې خدای مې جوړ کړي ما له څه علاج وکړه هلته بل را خطا دی زما خو د جوزام بیماري ده هډوکي مې رجېږي د کونډو دړ مې دی د خلاصو خپو دړ مې دی هله شابه ما له علاج کوه دا هلک هغې راهب سره هغه چې کوم اصل استاد د پادري سره میلو شو وی دغه واقعات شو او ورته وی بچې وی زما نه اوچت شوی ښه کله شاګرد د استاد نه اوچت شي کله مرید په مرتبه کې د پیر نه اوچت شي خواري وکړي محنت وکړي بچې ما نه اوچت شوی خو یو خبره درته کومه هسې نه جنجال کې مبتلا نشي ازمایش کې مبتلا نشي نو که په ازمایش او جنجال کې کله مبتلا شوې د خدای خاطر وکړه مونږه ونه ښیې ګیرېږي به بیا هغه ته پته و چې بادشاه مشرک دی کافر دی بادشاه خو خدای نه مني سر نه خدای نه مني بادشاه کافر دی او دا سړی خو چې دا غزار وکړه دی خو مسلمان دی نو دا جنجال به جوړېږي نو ده ته وایي چې دا مسلماني درته چا ښولې ده نو دی به ما ښایي نو هغه ورته وایي چې ګوره لکه خدای دپاره مونږ ونه ښیې
ازمایش مصیبت برادی خو منګو نه خې هغه نو استاجی تاول خې کسان ول راضی او د مناچ یو سلسله روانه شو او د خلکو دا خیال چې دا جادو ذکرې دی مولا صاحب نه خو نه دی خبر چې دا غنه څه ذکرې دي نو د بادشاہ په دربار کې او اهم سړی پستر ګلوندو نه بینو په دواړو سترګو او سړی اهم سړی هغه د مټه هغه ته چا الوي رو پروپاګاندا او شو چې هغه ته چا الوي نه ولا راغی لاس نیول چا راوست الکه زه خبر شم چې تا علم زده کړی دی نو زما سترګې لندې دي او په ما دم واچو که خدای مې جوړ کړي خدای نه که زه جوړ شم دم واچو که زه جوړ شم دا هلک ورته وایي چې زه خو جوړول نه کوم او نو جوړول زما کار دی وی دا چا کار دی وی دا الله یو دم د باندې چوما خو چې کم رب دی جوړ کی پاغه به ایمان راوړي دا اوس چې کم رب دی جوړ کی ایمان به پیراوړي ورونو وی چې بالکل به په ایمان راوړو خامخا چې زه جوړېږم او زه په دنیا اینم زه په دا رنګونه اینم دا رنګونه چې دا شین دی او دا سور دی او دا سپین دی بشیر جان ته مې لکه ته چې ړوند دی ستا په لکه سار مان دی بشیر جان وایي چې د دې یو ارمان خو شته هغه شته خو دا اوس بوډا دی هغې نه ووته نو ما وی چې پس دې پړه ارمان دی یاره وی چې دا شین رنګ به څنګه او دا سور به څنګه او دا سپین به څنګه او دا تور به څنګه واقعي ما وی دا په لاس خو به نرم او ګرم معلوم کی یخ به معلوم کی اواز خو به په غوږو پیژنې چې دا د پلان کې اواز دی لیکن واقعي دا شکلونه او رنګونه دا په سترګو معلومیږي او سترګې واقعي د خدای نعمت خدای دې په دې خوشحاله شي رسول الله مبارک فرمایي چې د چا نه سترګې واله مو دې په صبر وکړي د دې په عوض کې به جنت ورکوم نو هغه ته وایي چې کوم رب ته سوال وکړم او تا جوړ کړي هغه رب به ومنې اړون وایي بلکل هغه الګ په دې ړون باندې دم واچو یا الله ته خدای جوړ کړې خدای جوړ کړ چې جوړې کړ ړون مسلمان شو بادشاہ ته اطلاع ورسېده چې هغه د فلانکي هغه ړون وزیر زوی یا د وزیر رور یا ستا رور د اهم سړی د بادشاہ د خاندان هغه خو جوړ شو ښه تیرا والا چې بویه ته والا وی دا چا دا غالک نه زه لږ تیر وتم دا چا جوړ کړی وی دا رب څوک دی زما الله وی خدای خو دیم بادشاہ ورته وی وی نه ته هغه رب دی چې زما د سترګو د جوړوالي او د ړوندوالي مالک دی هغه رب دی چې د اسمانونه پیدا کړي دي هغه رب دی چې د ځمکې پیدا کړې ده او هغه رب دی چې د نهرونه او دریابونه پیدا کړي دي هغه جوړ کړی دا معامله د سره چا کړې ده دا راته ووایه وی دا هغه هلک بادشاه فورن اډر وکړه هلک راوړ چې هلک یې راوسته او ځان ته دا هلک حاضر کا دا چې کوم د جادو پسې لېږه او دا هلک نوم عبدالله ابن تامر د پلار نوم یې پتې سره تامر او نوم یې عبدالله ورشه رایواله چې راوسته ورته یې وی چې ښه بچې جادو دې لکه چې زده کړي ما خو لېږلې وې باباجي نه دې هر څه زده کړل ګوره سړی دې دم کو او جوړ شو چل دې زده کړی دی وی دا خو ما نه دي جوړ کړی دا چا جوړ کړی دی دا رب جوړ کړی دی څه دې وې او که نه رب جوړ کړی دی وی رب خو دې زم وی زه ټیزه نه ته پسې رب یې ته رب نه رب هغه ذات ته چې دا ټول کائنات او ځمکې اسمانونه او تا او ستا پلار یې پیدا کړي بادشاه وی دا ړوند چې جوړ شو دا هم جیل کې واچوي او دا هلک هم جیل کې واچوي او چې کله تحقیق شروع شو انویسټیګیشن چې دا چا دا څیزونه خولی دي نو بیا خو سړی نشي ټینګېدی نو هغه راهب یې وښو پادري یې وښو چې دا خو پلانکي پادري راته راچل خولی دی بادشاه پادري راوست وي دا ټول روانې ستا دی دا جنجال تا جوړ کړه ګنې دی خو ما جادو لېږه او تالا کې راټینګ کړه او خپل څیزونه دې ورته وښول نو د پادري متعلق وی اډر وکړه وی دا دې وتړی او اره والا په سر کې دی وی اره کې تر ویښه پورې
نو راهب غریب خو ارک په دا سر باندې ورته ارکې خوده او تر خپو پورې ارک او نیمې یو خوا غورځو نیمې بل خوا غورځو د مارونو قسم دی که تاسو نن میډیا وکتله که او بالخصوص دا سوشل میډیا ورته وایي که دا کمه میډیا ورته وایي دا ستاسو فیسبوک میسبوک وایه نو دا یاد نن په برما کې تازه کېږي دا یاد نن برما کې تازه کېږي چې ما واورېدل چې ګاډي پورې ولې یو خپو تړي او بله نو په دا میندې نیم کي او ټیکټر یې پې د پاسه ګرځوي وې تړي د پاسه پې ګرځوي او پارو باندې یې رکوي او هغه تکلیفونه مسلمان ته نن هلته میلاویږي چې انسان په حیثیت د انسان د هغې برداشت هم نشي کولی مسلمان خو لا ډېره لویه خبره نو راهب یې راوست هغه خو یې په سر باندې ارکې ښوده هغه خو یې په میان دوه ځایه او د هلک ته وی عبدالله ابن تامر ته وی تام نه پرېږدم خو تا سره یو بل چل کومه تا د غره رارغړومه چې سم دې ډکرې ډکرې کړم او لاندې د غر په ویښ کې به پروت دی چې دا مارغان دې دا غوښې وخوري نو پولیس پوج لی ورکوي دی بوځې پلان کې غر ته او چې د غر څوکې ته وخېجوې نو دیکور کې لاس پې ولو تړی او راویر غړوې چې ښې دا وجود ټوټې ټوټې شي او دا کاڼي دا سر او دا مخ ښه وډبئ او لاندې د ویښ لرا شي او په دا ویښ کې زخمي پروتې ټوټې ټوټې او دا مارغان ته دا غوښې وتښتې چې دې څنګه به راوخېجو د غر سر ته نو ګوره ژوند او مرګ خو مونږ وایو چې د چا په لاس کې دی د چا الله لاس کې الله په دې غر یو زلزله راوست او داسې جړق پې راغی په غر باندې چې دا هلک په کم تیږه ولاړو هغه ځای نه مونړقېده او چې هغه کم پوج او پولیس په کمو کاڼو ولاړو هغه ټول لاندې وښوېدل ټول غر شو دی بچ پاتې شو چې واپس راغی بادشاه وی څه چلو شو وی دا چلو شو وی ښه دا اوس پته ولګي دا خو یو اتفاقي زلزله وه ځه ته بچ شوی مړه شو وی داسې وکړې دی بوځې او جمدې جاړې دریاب ته ورغورځوې چې دا غوښې مارغان وخوري پولیس ته یې ورکړه او په کښتۍ کې یې کېنو چې خره دریاب منځ ته شی چې دې رونخېږي غاړې ته نو ورشغالې کې چې دریاب منځ ته شو الله پاک ټوټې ټوټې کړه کښتۍ او چې څومره کښتۍ غرقه شوه چې کوم پوج پولیس ورسره وه ټول دریاب ته پرېوتل مړه شو او دې په یو تخته خدای بچ کړه او غاړې ته یې راوست الله مدد کوي دا ګورې منګړت قصه نه ده ما مخکې حواله درکړه رسول الله مبارک فرمایي صهیب رومي ته نقل کړي او د حدیثو مختلفو کتابونو کې ده چې واپس راغی بادشاه وی چې نه دې پرېږدم وجدم خو دې خامخا هلک وی بادشاه سلامت خپل خلک مه وجنه ما نشي وجلی ما نشي وجلی هغه ستا به مري او که خامخا مې وجنې نو زه درته یو چل ښیم هغه چل وکړه یو چل درته ښیم بس هغه چل وکړه وی څه چل وکړم وی ما یو اونې ته وخېجم ومې تړه او یو غشې به راوالې او په هغې به مې ولې خو هسې نه دا به ورسره وی چې بسم الله رب هذا الغلام د خدای په نوم دی ولم کوم خدای یاره د هلک رب دی د دې هلک چې کوم رب دی نو په هغه نوم دا ویشتل کوم نو دا یو علاج شته بله نشته بادشاه وی راشه دا یو ښه دی خو چې دا لرکم سړی لرکم یعنی دا اوس یو باندې به دمه چې به مسلمانېږي په بل به دمه چې به مسلمانېږي په بل به دمه چې خلک رنځوران خو ډېر دي دا ټول رنځوران به جوړېږي او مسلمانېږي لوی انتشار جوړېږي بادشاهي به رانه لاړه شي اوس خو ماته خلک خدای وایي بیا به راته خلک ګیام نه اچوي بیا به څه کېږي نو بادشاه او وی چې کله مې ولې نو یو خلک به راغونډی مخلوق به ټول راغونډ کې بادشاه وی چې دې خبره کې وزن شته مخلوق به راغونډ کړم نو چې دې مړ کړم نو خلک به ویرېږي د دنیا خلک یې راغونډ کړل راشه هغه هلک وجلی کېږي کوم هلک چې د بادشاه خدای نه مني کوم هلک چې ځان ته وایي چې زما رب شته دې اوچت کو یو اونې پورې وتړه او بادشاه غشې راواغېش په خپله وی ګوره چې وجنم یې که نه وجنم چل خو ورته هلک په خپله خولی
او چې غشي راخ کوي بسم الله رب هذا الغلام زما دې په هغه الله باندې داغه نه مدد غواړم چې کوم د دې الک رب دی او چې غشي و تاس چې دا غریب په داسنې ولګي هغه ته چل خو په دغه سنه ولګي او چې په سنه ولګي دا نو سنه باندې چې خو چې غشي وردن نشي خو مازغو ته رسیږي نو غریب شهید شو وفات شو خو چې دې شهید شو وفات شو نو خلکو ویل لکه دا الک خو پرشتیاو دا خو رښتونه دی او د دې الک رب خو پرشتیا شته نو خلک ټول مسلمانان شو دړادړ په هره محله کې شل مسلمانان په هره کوڅه کې لس مسلمانان په هره محله کې 140 مسلمانان بعضې پکې کافر هم پاتې شو خو لګیا د اکثریت مسلمانېږي الک په حقو جي الک په حقو دا دې ګوره چې هغه ټکي واغه چې د هغې الله نه مدد غواړم چې د دې الک رب دی نو دا بادشاه رب نه دی که نو بادشاہ ته چاوی د یو نه یریدې دنیا مسلمانه شو اوس بس کې بادشاہ ظالم بادشاہ اډر وکړه پولیس فوج ته وی په هره کوڅه کې خندق وکنوي په هره محله کې خندق وکنوي نو خندقونه یې وکنول او چې دا کم مسلمانان دي او د دې غلام د دې الګ رب مني نو ورته ووایه که واپس خپل دین ته راځي او دا نوي دین پرېږدي خو مې وجنه او که نه پرېږدي نو اور بلکې په دې خندقونو کې او دا هلکان پکې ورغورځه دا مسلمانان پکې ورغورځه اور یې بلکه اور خندقونه یې وکنول او خشاک یې پکې واچو او ښه مضبوط اورونه یې پکې بند کړل ښه مضبوط او دغه مسلمانان یو یو به یې راغېسته په اور کې به یې غورځاو 60,000 مسلمانان یې شهیدان کړل دا د یمن د نجران علاقه وه نجران اوس سعودي حکومت کې دی د نجران نه پورې غاړه یمن دی خو هغه زمانه کې دا نجران دا د یمن حصه وه د یمن د نجران حصه وه نو 60,000 کسان دا یې غریبانان شهیدان کړل او چې کوم د ده په دین باندې نو هغې د ده په دینو د بادشاه هغې پرېښودل یو کس پکې و دوس یې نومو دوس هغه وتښتېد مسلمان و خو وتښتېد باقي یو مسلمان پرې نه ښود ټول شهیدان شو یو کس پکې و دوس او وتښتېد شام ته مسلمان نو قیصر روم هغه سره ملاقات وکړو او ورته وی چې دقسې هغه صحیح عیسایي و قیصر روم په دغه وخت کې صحیح عیسایي و ورته وی چې دغسې هغه کم خلکو رب منه الله منه نو هغه خو هغه زونواس بادشاه مړه کړل ټوله نو هغه وخت کې هغه سوچه مسلمانان لکه سوچه عیسایان به ورته ووایو سوچه عیسایانو او قیصر روم هم عیسایو نو قیصر روم پې برهم شو هغه وی ښه زما د دین خلک ولې 60,000 مړه شو نو د حبشې بادشاه نجاشي به یې ورته وی هغه ته خط ولېږه وی فټافټ په نجران باندې حمله وکړه او دغه بادشاه سره د کافرانو مردار کا ختم نو نجاشي بادشاه لاړ هغه ور باندې حمله وکړه چې حمله یې وکړه نو چې څومره هغه یوسف زونواس بادشاه کافر هغه او د هغه چې څومره قوم ټول یې مردار کړل ټول ختم او دا بادشاه دې په کشته کې وتښتېده دې دریاب کې کشته کې کېناست وتښتېد چې وتښتېد الله هغه په هغه کشته پې الوړې کړه په هغه اوبو کې خدای هغه غرق کړه زما وروڼو مسلمانان خو ظاهر کې ما وختي درته خبره وکړله چې خلک ویل که مسلمانان غرق شو خلک وی د برما مسلمانان غرق شو تباه شو یاره موږ وایو ټیک ده ظلم ورسره وشو زیاتې ورسره وشو خو په حقیقت کې چې یو مسلمان د یو کافر د لاسه مړ شي نو دی چا لذي الله لا او چا لذي خدای لذي دی خدای لذي او دی الله لذي مړ چې وشي که نه مړ مونږ خفه یو د چارور مړ شي خفه یو ورپسې یقینا پلار یې مړ شي خفه یو ورپسې زوی یې مړ شي خفه یو ورپسې خور یې مړ شي خفه یو ورپسې خاون مړ شو خفه یې ښځه مړه شو خفه یې ولې خفه جدا شو که نه خدای خبر کله ملاقات کوي په دې جدایۍ باندې خفه چې خدای دې خو مانه لاړ خدای خبر چې کله به ملاقات کېږي قیامت کې به کېږي به کله به کېږي او خدای خبر چې دا روانه لاړ چې دا به دوزخ ته تللی که جنت ته به تللی او چې زه به ورپسې جنت ته ځم او که دوزخ ته به ځم
په دې بنده خپي لیکن ولې موږ دنیا کې یو بل نه جدا شو لیکن دا الله نظر د انسان په دنیا نه دی دا الله نظر د انسان په آخرت دی او پرې د دنیا کې تکلیف دې مراشي لګ دی پرې د دنیا کې سزا دې مراشي لګ ده پرې د دنیا کې یو بل نه جدا دې مراشي جدایي دې مراشي او دنیا به خرکشي کنه زه ول آخرت خکم هغه ډېر ژوند دی انا ختمې دو والا ژوند دی نو د الله نظر د انسان په آخرت دی نو الله هغه څیز ته ګوري چې آخر د چا دپاره ښي او بنده چونکې تعلق دنیا سره دی نو زه هغه څیز پسې خفه کېږم چې دنیا کې رانه کم شي ګډوډ شي دا فرق نو هغه مسلمانان شل زره په اور وسوځېدل غریبانان خو کم خوا لاړل جنت ته او چې چا هغه ظلم وکړه اصحاب الاخدود الله په خپله وی قتل اصحاب الاخدود دا تباه شو چا چې ور النار ذات الوقود چې چا ور بل کړی دی هغه تباه دي څو ورځې پس په نجاشي بادشاه راغی او ټول ریس مانیس کل ختم یې کړل او هغه بل بادشاه چې هغه بچی په دریاب کې غرق او هغه خدای بچ کړه دریاب نه لیکن نجاشي بادشاه چې په حمله وکړه کشته ته تختې د ټیزن په دریاب کې غرق شو حضرت ابو دغه وایي چې محمد ابن ابي بکر ابن حزم وی د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ زمانہ کې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنہ زمانہ کې په نجران کې یو ځای کنه کېده نو یو قبر پکې راووت نجران کې یو ځای کنه ستېده نو قبر پکې راووت چې قبر راووت نو سړی پکې ناستو په قبر کې یو مړی دی خو ناست دی او داخل لاسې په دې ښی سړی ښودی او ګس لاسې په دې ګسه سړی ښودی تا به ګنې جمدې ناست دی حالانکې و مړ او روغ رمټ بالکل ټیک ټاک ګیره شته د سر حالانکې چې مړي باندې وخت تېر شي نو نور که وجود یې روغ مې خو دا ویښتې غورځېږي ګیره شته سر شته وجود یې نوکان حالانکې د مړي نوکان هم غټېږي نوکان یې په خپل ځای برابر دي هر څه ټیک ټاک دي او یا ښې لاسې لکه بنده چې بانګ وایي ښې لاسې دی ښي غوږ سره یې ښودی دی او ګس لاسې د ګس غوږ سره یې ښودی دی خدای پاکه دا څوک دی دا هلک نو او ګوته یې په لاس وه ګوتمني په دی ګوته کې ګوتمه وه ګوته یې په لاس وه او تورې که دا ګوته څه ده او عجیبه دا وه چې هغې وله د الله سره لرې که د دې سړی نه نو وینه ترې روانه شوه او چې دا بل لاس یې وله بل طرف نه لرې که نو وینه ترې روانه شوه نو رښتیا ووایه که د ډاکټر مخکې دی دا خبره وکړه یو کافر ډاکټر مسلمان ډاکټر مخکې نه دا به چې دروغ وی مړي نه وینه کم ځای ځي انسان خو چې مړ شو خو وینه ختمه جمود پکې را ختم شو مړي نه به څنګه وینه ځي نو مړي په قبر کې دا خبرې ولې کوي دا نکیر منکر ته جواب ولې ورکوي او رب العالمین فرمایي چې په قبر کې دا جنت ولې ویني دوزخ هم ویني هغه جدا د مرګ نه پس جدا حالات دي هغې کې زموږ عقل او دماغ کار نه کوي هغې حالاتو سره موږ نه یو مخ شوي موږ دنیا سره مخ یو نو چې کوم چې د دنیا د حالاتو نه لږ لرې په نظر راځي نو مسلمان خو مني خو د خدای رسول وینا مسلمان مني خو کافر نه مني نو چې ښې لاس به هم ترې لرې کړ نو وینه به روانه شوه او چې ګس لاس به ترې لرې شو نو وینه او یې زه راته خپله وویل باباجي زمونږ د خدای پاک وبخي شهزاده مولوي صاحب هغه راته وی په درس کې وی دلته یو مقبره یاد کړه وی ما درس کو دلته پیرانو په جومات کې او یو سړی راغی وی ما ته وی چې اله مولوي صاحب راشه مونږ مړی شوی دی او قبر کنو بل مړی پکې راووته او روغ رمټ سالم پروت دی یاره وی مونږ ما طالبان هم را سره مونږ چې راشه تماشه به وکړو وی لاړو ول مقبرې له وی چې مقبرې له څنګه لاړو نو وی مړی په قبر کې کفن کې سالم پروتو او داسې مړی نو چې چا پیژنده خدای خبر څوک و وی چې مړی ته هغوی ما ته چې راشه په خېټه خنجر پروت دی دا وره ښه دا د بعد د نیکه د خولې خبره ما ته اورېدلې په خېټه خنجر پروت دی وی چې وکتل دوه مخې د چاړه په خوا به خلکو دا ټوپکې تماچې هغه زمانه کې نه وي او کوي به هم نو چې ته پوج پولیس سره به وي عامو خلکو سره نه وي چړې به وي خلکو سره خنجر به خلکو سره دوه مخې د چاړه په هغې به مرګونه کول
په دې خېټه خنجر پروتو وای چې په خېټه خنجر پروتو باباجی خبره ده یو سړی یاد کو اسنودین کاکا سو کو ځوان افزنه پیژنه څوک باو نو اسنودین کاکا وی اسنودین کاکا ور ټوپ کړلې او هغه چاړې ته راوستا چې چاړې راوسته وینه ته روانه شو وی دا ما په خپل سترګو لیدلې باقاعده تی وینه روانه شو چې په دین کاکا او د خدای دیو بخیر دی قاسم خیر د کندي محمد سید جی صاحب ور دی بدر خیر د کندي دا دواړه غوان په دا موقع ناستو اوس دواړه مړ دي خدای دیو بخیر دا وی غوان دی مخامخ ناستي وي دا غوان دی وی دما وینه ته روانه شو اوس وینه بنده وینه نه بنديږي وینه بنده وینه نه بنديږي نو باباجی دا مونږ وی ما اوس نو دین کا کاته وی چې تراکه دا چاړې راکه چې واپس مولا خېټه کې خو د وینه بنده شو او دا زکه د چاړې سره خخ کړي دی د چاړې سره زکه خخ کړي دی چې دا وینه تی دي نو مړی نه وینه تل نو دی وی محمد ابن ابي بکر ابن حزم وی چې نجران فتح شو او منګه قبر دغه الګ پکې وروت ناشته چې خیلاس د وګ نه لړکو نو وینه تی بیږي چې ګس لاس ترکو نو وینه تی بیږي نو حضرت بیا حضرت عمر فاروق ته اطلاع رسیدا هغه ویلا سونه ولته ملر کوي هغه ځخه به لاس پروتو لاسونه ولا واپس په خپل باندې کېره چې ګوته ته مو قتل ګوته تا نو په ګوته د پاسه لیکلو ربي الله رب زما الله ربي الله رب میں اللہ دے نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وی دا اغا علق دی عبداللہ ابن تامر دا اغا علق دی عبداللہ ابن تامر چه کم اغا بادشاہ تے وی چه بسم اللہ رب الغلام آیا مولا نو علب امرم گری نمرم دا اغا علق دے نو اصحاب الاخدود چه کندے اوستا اور پک بلکو یو واقعا دادا حضرت صہیب رضی اللہ عنہ د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نه نقل کړي او یو دویمه واقعه نه دی متعلق ده دویمه صدا هغه دا چې حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایي وی دا فارس په علاقه کې یو بادشاہ تیر شوی دی او دا هغه بادشاہ قانون دا چې خپل خور سره مور سره لور سره نکاح جایز ده دی قانون اوتم دا مجوسیان دا کارونه کوي فارس کې مجوسیت تیر شوی دی نو خلکو بخویندو سره نکاحګانې کول مور سره به نکاح کول پلار به مړ شو لور سره به نکاح کول خورزی سره به نکاح کول ورورې سره به نکاح کول دا پابندی نه وخت کوم جنې د خوخي نکاح سره کول نو بعض کسان مسلمانانو هغه وی چې نه دا خو ناروا دي دا خو حرام دي دا څه کې نو دې بادشاہ دغه چلو کا چې د کندې او کنستلې او اورې پکې بلک او هغه مسلمانانه پکې وغورځول لیکن دا وراوسه الله د مسلمان امداد کوي چې کم مسلمان براغشته او غورځاو به نو د غورځولو نه مخکې به الله داغه نه په دې لاره کې سووستا او الله په اسانه به سووستا نور ته بمړ ورغی چارو دا اور تکلیف وته ملاو نشي الله خو کوي د امداد نو حضرت ابو موسی اشعری رضی الله عنه چې کله لال او اصفهان فتح ک دغه علاقه فتح کړه او دغه علاقه چې کم فتح کړه د علاقه په د باندې خدای او بادشاہ بیا مسلط ک مقرره کپه دغه نوم حارث ابن مزاز دا یو مسلمان بادشاہ په خدای را مسلط کو او دغه ظالم بادشاہ سره د قوم نه نستو نابود کو هغه د مسلمانانو دغه ظلم سزا ولا خدای په دنیا کې ورکړه حارث ابن مزاز دا غنمو نو ابو موسی اشعری رضی الله عنه د پیغمبر هم صحابي دی چې هغه کله اصفهان فتح کو یو دیوالو لګون دیو باقی پرې وته نو خلکو چې دا دیوال لا لوا نو چې دیوال وو نو بیا برا پرې وته الکه دا مضبوط کې کنه ولی پریوزی نو چې دیوال به بیا وو نو بیا برا پرې وته نو چا وته وې سیب په دې دیوال مونږ وسی کړی دی دا غورځيږي دا سه معلومیږي لکه دیوال لاندې څوک نیک سړی دا قبر دی څوک نیک سړی دی قبر دی نو ابو موسی شریم حیران شو چې راشه او ناشنا خبره ده فوج را سره د خلک ستا ویو کنه وې دا ده چې وې کنه نو یو قبر پکې راوړ قبر کې یو سړی ولاړ دی مړ دی ولاړ دی او لاس کې توره ده
ډړی والی دقسې ډړی والی ده لکه بوت غوندې مخامخ ولاړ دی نیغ او لاس کې توره ده او خدایه مړي ته ګوره لاس کې تورې ته ګوره او ولاړ ته ګوره دا لا څوک دی چې توره یې مکته نو په توره باندې لیکلي چې انا حارث ابن مزازن په هغه توره یې لیکلي چې انا حارث ابن مزازن کم حارث ابن مزاز چې د اصحاب الاخدود نه مې د مسلمانانو انتقام اخیستی دی چا چې مسلمانان د اور په کندو کې سوځولي دي هغه انتقام د مسلمان ما اخیستی زه حارث ابن مزاز یم په توره یې لیکلي حضرت عمر ته خط ولګوي دا شی مې ولیده هغه وی ښه په ارام اوچت کې او قبر ولا وکنوي او پکې دفن کې توره ورسره دفن کې نو بیا اوچت کې قبر یې ولا وکنو او په هغې کې دفن کړو د مارونو زما د خبرې خلاصه څه ده ادا چې مسلمانانو باندې ځای په ځای تکالیف راځي د کافرو د لاسه ظلم شروع دی او زیاتې شروع دی یو ځای کې مسلمان په امن نه دی دوه نقصانه دي یو خداغي غټه وجه دا ده چې د موږ د مسلمانانو په منځ کې اتفاق نشته کافر چې څومره دي هغه یو بل سره په اتفاق دي یعنی دغه ظالمان په برما باندې لګیا دي نن او د برما د مسلمانانو قتل عام څه چې ماشومان نسل کشي ولا کوي او ختم یې کړل لیکن کافر ورسره خپل ولاړ دي یو کافر چې مري نو امریکا ټوپونه وایي چې د ما کافر ولې مړ شو یو معمولی کافر چې مړ هندستان ټوپونه وایي چې د ما کافر ولې مړ شو او د دنیا مسلمانان مړ شو لیکن چام انساني حقوق والا څه شو چې هغه انساني حقوق والا نه انساني حقوق والا را پاسېدل نه اقوام متحده په غوبل جوړ کو او نه زموږ مسلمان په غوبل جوړ کړه پکېږم عوام نه یادو شکر دی عوام د پاکستان مظاهره وکړ صرف پاکستان کې وشوي بنگلاديش کې د ما په خیال بشوي سبا د ملکونو کې بدون شوي لیکن دا په سفارتي سطح دا مسلو چتول پکار دي دغه ملک کم سفیر چې ستا په د ملک کې ناشته ولې ناشته مسلمانانو له پکار دي چې د دې لپاره حکمران طبقه یو اجلاس وکړي ټول مسلمانان دا غون کی او دغه ظالم ته وای دا چې کوم بد متوالا دی او څوک مسلمانان وجه چې اخر وجه صدا ولی وجنه ولی اغیزان له خپل ملک ازادي غواړي د خپل وطن ازادي غواړي نو دا دې خو مثالونه موجود دي مونږ ازادي غوښتله انګريز آزاد کړو هندو ازادي غوښتله نو ازادي ولا ورکړه او په دې افریقا کې په ډیرو ملکونو کې عیسایانو ازادي غوښتله امریکای ولا ازادي ورکړه دا خو د دوی یو حق دی مسلمانان دي نه رسول الله مبارک فرمایي په حدیث عمل نشتا اسوي وی مسلمان داسې دی لکه یو جسد یو وجود شي دی داسې دی شي یو وجود کې چې لاس خوږیږي ټول دردېږي سترګه خوږیږي ټول دردېږي خپه خوږیږي ټول دردېږي نو یو مسلمان چې په یو ګډ کې یو مسلمان او دردېږي نو پکا چې ټول مسلمان وسره او دردېږي نو کته ځان ته مسلمان وې نو ته به هغه پیغام دردېږي دا د پیغمبر وینا ده که ځان ته مسلمان وې هغه ماشوم چې نن هغه ټوکړي کېږي الله ستا بچی نه دی هغه ښځه چې هغه نن بیجابه کېږي او هغه انسانان چې د هغوی نه په جمدونې لاسونه پرې کېږي او په ګاډو پورې تړلی کېږي او راښکلې کېږي او موټرسایکل پې د پاسه خېجولې کېږي او په پل ته وخېږي یو دریاب ته خوشې کوي او کشتۍ والا په ډزو باندې ولي نو مسلمان چې په مسلمان خفه نه شو دا بلا مسلمان څنګه خلق کوئی تباہ شو یاره واقعی ظلم شو زیاته شو لیکن مظلومان دي شهیدان دي جنت تلاړل او دې ظالمانو نه من خدای انتقام لي خدای قیامت نه خیر روان دي دینه بام خدای انتقام لي او قیامت نه خیر روان دي نو مسلمان له پکار دي چې دی وحدت پیدا کی مسلمان له پکار دي چې دی اتفاق وکي مسلمان له پکار دي چې د بل مسلمان د لپاره خدای ته جړاو کی الله ته ظاهریو کی مسلمان او مسلمان له پکار دی چې دې کې نور خبره ټوله شاته کی دا تور دی کدا سپین دی دا خړ دی او کدا شین دی غریب دی او که مسلمان دی او برما دی او که شام دی او که یمن دی او که پاکستان دی په یو نقطه دی یو شي چې زم مسلمان او دا مسلمان یوې ښځې په راجا داهر راغی راجا داهر او په سند کې د یوې ښځې بېعزتي وکړه راجا داهر هندو او په سند کې د یوې ښځې بېعزتي وکړه او د هغه ځای نه محمد ابن قاسم راغی او په سند یې حمله وکړه او ټول هلی پرېښود چې د هغې یوې ښځې انتقام یې واخېسته او هندوان د سند یې ټول تباه او برباد کړل ټکو سر ترې کړل دا خو ماته مثال پروت دی
مسلمان باندې ازمایش راځي، تکلیف پر راځي په مسلمان. خدا مسلمان چې ازمایش او تکلیف پر راشي نو د ازمایش او تکلیف د مسلمان د لپاره ظاهري تاوان دی، لیکن په حقیقت کې د خدای د جنت او د رضا د رسېدو ذریعہ ده. الله دې زموږ نه راضي شي. الله د ټولو مسلمانانو اتفاق نصیب کړي. الله چې کوم مسلمانان کم ځای کې د کافرانو لاس ته په تکلیفو کې دي او په مصیبت او پریشانۍ کې دي، الله د هغې مسلمانانو مدد وکړي.